أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته را رسېدلې وه. د مسلمانانو یوه بله ډله تیاره سوه چې دغه ډله مهاجرین وه او دوی بیا نیزې د اسانو پر غوږو ایښولې، او د دې ډلې مشر او قومندان زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه. مالک ابن عوف بیا پوښتنه وکړه چې دا څوک دي؟ مالک ویني چې دغه ډله د هغه نورو څخه فرق لري او د نور لشکر پر قسم نه معلومیږي. ورته وویل سوه چې دا د اهل مکې څخه د محمد صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب دي، یعنی مهاجرین دي. مالک ویل په دوی کې هغه نفر چې ژړه لنګوټه یې تړلې ده څوک دی؟ ویل دا زبیر ابن العوام دی. مالک ویل در تښتئ، چې زبیر راغلی نور نو زموږ طاقت ختم دی. هغه لښکر یې نه کوي پوره چې مالک ابن عوف او ملګري یې بیا په تیښته شروع وکړه. فقط د زبیر رضی الله تعالی عنه د نامه او راتګ څخه وبېرېده او طائف ته وتښتېده، مګر په خپله مالک ابن عوف په طائف کې یوې منطقې ته وتښتېدی چې لیه ورته ویل کېږي، او هلته یوه قلعه درلوده. نو په لیه کې و خپلې قلعه ته ورغلی. د هوازن او ثقیف لښکرو په دغه ډول او طریقه سره ماته او شکست وخوړه. مګر څرنګه چې د هوازن د لښکر شمیر او تعداد ډېر زیات و او دوی فقط د خپلو ځانو په خلاصولو مشغوله وه، د ښځو او کوچنیانو مالو او حیواناتو وتښتولو ته نه سوه فارغه، او نه هغو په خپله وکولی سوای چې وتښتي. نو ټول د جنگ پر میدان پاته سوه، ښځې او کوچنیان، پسونه او اوښان ټول پاته سوه، فقط نرانو یې وکولی سوای چې وتښتي. هلته صحابه کرامو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه پیدا کړي چې ټوله بدن یې په زخمو ډک دی او وینې ځینې بهیږي. هلته یو اوښ چوک و، دی رضی الله تعالی عنه ورته ناست دی، پر هغه یې تکیه کړې ده. څرنګه چې ډېره وینه ځینې تللې وه، د ضعفه څخه یې هېڅ حرکت نه سوای کولی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورغلی او دی رضی الله تعالی عنه پر دغه حال و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کالي ځینې وکشه او پر زخمو یې ورتوکي او لاس پر تېروي، څو ټوله زخمونه یې په دغه لحظه جوړ سوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل ولاړ سه یا خالد، او په کفارو پسې ولاړ سه، تعقیب یې که او ویې شړه. هغه خالد رضی الله تعالی عنه چې څو لحظې د مخه پر هغه حال و چې حرکت یې نه سوای کولی، اوس پر آس سپور سو او په کفارو پسې ورهي سو. دا هم د حنین په غزا کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوه بله معجزه ده چې پر خالد رضی الله تعالی عنه ښکاره سوه. د جنگ د جریان په وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر یوه ښځه ورغلی چې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه وژلې وه او خلق پر راټول وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه وکړه چې څه پېښه ده؟ خلق ویل یوه ښځه ده چې خالد ابن ولید وژلې ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ځینو هغه نفرو ته چې د ده علیه الصلاة وسلام سره ملګري وه وویل په خالد پسې ځان ور ورسوئ او ورته ووایاست چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دې د دې څخه منع کوي چې کوچنی، ښځه او نوکر ووژني. خیر، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپلو اصحاب کرامو سره د جنگ پر میدان کامیابه او مسلط سو. غنیمتونه راټولوي. د حنین غنیمتونه په داسې ډول سره وه: 8,000 ښځې بې له کوچنیانو، 40,000 اوښان او تر 40,000 زیات پسونه، 4,000 اوقیه سپین زر
مالک ابن عوف دا شیان د دې دپاره راوړي او راوستلي وه چې لښکر یې شکست ونه خوري، مګر د درید ابن ثمه خبره صحیح وه چې ویل مات سوی لښکر په هیڅ شي نه راګرځي او د هیڅ شي پروا نه لري. نو د حوازن ټوله مالونه د مسلمانانو په لاس ورغله. رسول الله صلی الله علیه و وسلم امر وکړي چې ټول غنیمتونه دي جعرانې ته یوړه سي او هلته یې سره یو ځای کړي. جعرانه و مکې مکرمې ته نږدې د یوه ځای نوم دی. نو ټوله انسانان او حیوانان هلته بوتله سوه او مالونه هم هلته یوړه سوه. د مخه تر دې چې انسانان او حیوانات جعرانې ته بوتله سي، د بندیانو څخه یوه ښځه نارې وهي. یوه سپین سرې ښځه ده چې تقریبا 80 کاله عمر دی، نارې وهي او وایي ما پرېږدئ، زه ستاسې د نبي خور یم، زه ستاسې د ملګري خور یم. صحابه کرام وویل زموږ ملګری رسول الله صلی الله علیه و وسلم خور نه لري، موږ د هغه د خور نه دي اورېدلي. خو ښځه ټینګه ده وایي ما ورولئ. د دې د ډیرو زارویو په سبب یې د بندیانو د ځایه راوایسته او رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته یې وروستل او ویل یا رسول الله دغه ښځه دعوه کوي چې زه ستا خور یم. رسول الله صلی الله علیه و وسلم و ښځې ته وویل څوک یې؟ ویل شیما بنت الحارث د حلیمه سعدیه لور. دغه شیما د رسول الله صلی الله علیه و وسلم رضعی یا د تیرودلو خور وه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم چې کوچنی او په بني سعد کې و، د دغه شیما عمر 7 کاله و او دې د خپلې مور سره د رسول الله صلی الله علیه و وسلم روزنه کول او دې به رسول الله صلی الله علیه و وسلم په شا او غیږ کې ګرځاوه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم نه و پیژنده او شاید هره ښځه دغه دعوه وکړي چې زه ستا خور یم. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل څه علامه او نښاني لرې چې هغه دا ثابته کړي چې ته زما خور یې؟ شیما ویل نښاني زما پر اوږه ستا غاښ دی، کم وخت چې ما ته په شا ګرځولې پر اوږه دې غاښ راولګاوه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل صدقتې چې دغه دې هم په یاد دي او راته ودې ویل نو ته شیما او زما خور یې. رسول الله صلی الله علیه و وسلم خپل پټو ورته اوار کړي او دا یې پر کښېنول. د دې عزت یې وکړي، هدیې او تحفې یې ورکړې او دا هم مسلمانه سوه. شیما د بني سعد د قبیلې وه. خلقو چې ولیده چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم خور د بني سعد د قبیلې څخه ده، نو ټول هغه بندیان چې د بني سعد د قبیلې څخه وه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د عزت دپاره یې ایله کړه. او بیا رسول الله صلی الله علیه و وسلم ورته وویل زما سره ځې او که بیرته خپل قوم ته ځې؟ څرنګه چې شیما سپین سرې وه د خپل قوم او قبیلې سره یې عادت درلودی، ویل خپل قوم ته ځم. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم شیما رضی الله تعالی عنها ته تحفې او هدیې ورکړې او دا خپل قوم ته باعزته او مسلمانه ولاړه. دا د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د رضعی خور شیما بنت الحارث قصه وه چې د حلیمه سعدیه لور وه. اوس د سراقه ابن مالک رضی الله تعالی عنه و قصې ته راسئ. کم وخت چې د حوازن قبیلې ماته او شکست وخوړی، ټوله نفر یې پر دې نه سوه کامیابه چې وتښتي. هو ډېر نفر یې طائف ته ولاړه، ځینې یې سره وپاشل سوه او ځینې یې بندیان ونیول سوه چې د بندیانو په جمله کې یو هم سراقه ابن مالک الجشعمي و چې د اهل طائف څخه و. دا هغه سراقه ابن مالک دی چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د هجرت په ورځ په رسول الله صلی الله علیه و وسلم پسې و او غوښته چې د قریشو د انعام اخیستلو دپاره رسول الله صلی الله علیه و وسلم ونیسي. دغه سراقه هم بندي ونیول سو. ده ویل ما پرېږدئ، زما سره ستاسې د نبي د طرفه د امان لیک را سره دی چې په هغه لیک یې ما ته امان را کړی دی. سبحان الله، دغه الهي کارو ته وګورئ. د نن ورځې څخه یې 8 کاله د مخه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم څخه
د خپل ځان دپاره د امان لیک اخیستی و او نن د هغه لیک ثمره خوري. صحابه کرام وویل هغه د امان لیک کمه دی او چیرې دی؟ سراقه ویل زما سره دی او اوس به د ښکاره کم. نو یې لیک راویستی چې د اوښ د اوږې پر هډوکې لیکل سوی و. هغه برداره لکه پنجه نازک هډوکی. څرنګه چې په پخوا کې کاغذ نه و نو پر پوستو او دغسې هډوکو یې نوشتې کولې. دغه لیک ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لیکلی و او په هغه لیک کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت په ورځ و سراقه ابن مالک ته امان ورکړی و. نو یې سراقه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راوستی او ویل یا رسول الله دغه نفر وایي چې ستا د طرفه د امان لیک لرم، آیا رښتیا دغه لیک ستا د طرفه دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو، یوم بر و وفا، یوم بر و وفا، نن د وفا ورځ ده، نن د وفا ورځ ده، ایله کوي. نو سراقه د هغه لیک په واسطه چې د هجرت په ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورلیکلی و خلاص او ایله سو. پس له 8 کاله یې پر هغه خپله وعده وفا ورسره وکړه. لکه څرنګه چې د مخه مو درته وویل د غنیمتو دپاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر په جعرانه کې ډېر لوی ځای جوړ کړه سو او ډېره لو پیره پر ودرول سوه، ځکه 8,000 یوازې ښځې دي، پسونه، اوښان، زر تر حساب تیر. نو یې د لښکر ډېر نفر پر دغه غنیمتو پیرداران مقرره کړه او د پیردارانو مشر یا قومندان یې مسعود ابن عمرو الغفاري مقرره کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه غنیمتونه تر هغو نه وویشل تر څو چې د طائف د محاصرې څخه فارغ سو او ویې فرمایل دغه غنیمتونه دي تر هغو دلته وي چې بیا زه تصرف پکښې کوم. په دغه وخت کې چې مسلمانانو غنیمتونه ټول کړه د مسلمانانو قواوي او لشکر د کفارو د تعقیب د طرفه بیرته راتله او سره یوځای کېده، ځکه غنیمتونه ټول سوه او جنگ خلاص سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم ټول لشکر سره یوځای او منظم کړي. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه او زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه هم د کفارو د تعقیب څخه فارغ سوه او راغله. بیا نو د طائف محاصره شروع سوه. دغه د طائف محاصره او غزا په حقیقت کې د حنین د غزا پاته حصه ده، که څه هم ځینې علما دغه د طائف محاصره او جنگ بله غزا بولي، مګر دغه غزا د حنین د غزا تکمیله او پوره کېده دي. او دغه غزا په دې سبب پیښه سوه چې د هوازن او ثقیف تښتېدلي خلک د خپل عمومي قومندان مالک ابن عوف سره په طائف کې یو ځای او سره جمع سوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پس له هغه څخه چې د حنین د جنگ څخه فارغ سو او غنیمتونه په جعرانه کې سره یو ځای کړه او د مسلمانانو لشکر سره یو ځای او منظم سو، د خپله لشکره سره یې د طائف پر طرف حرکت وکړي. د لشکر د مقدمې قومندان خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه دی. دا پس له هغه څخه چې الله جل جلاله یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په معجزه زخمونه ورجوړ کړه. د مسلمانانو لشکر و طائف ته ورسېدی، مګر د طائف خلق کم وخت چې د حنین څخه وتښتېده نو یې په طائف کې خپلې قلاوې ټینګې کړې، اسلحه یې سره یو ځای کړه، خواړه او ارتزاقي مواد یې سره جمع کړه چې په دې ډول سره یې د محاصرې دپاره آمادګي ونیول. د مسلمانانو لشکر د طائف قلاوې محاصره کړې. اوس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اراده وکړه چې د اهل طائف سره خبرې وکړي چې یا مسلمانان سي یا جزیه قبوله کړي یا جنگ در سره کوو. نو یې یزید ابن زمعه رضی الله تعالی عنه د خبرو دپاره ورولېږي. یزید رضی الله تعالی عنه هم د هغو د قلاوو و طرف ته ورنږدې سو او ویل ما لره امان سته درتلای سم؟ هغو ویل هو په امان یې. یزید رضی الله تعالی عنه ښه ور دمخه سو، غواړي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پیغام ورورسوي. چې ښه ور نږدې سو اهل طائف د هغه طرفه څخه په غوښو وویشتی او شهید یې کړي رضی الله تعالی عنه. او د ده قاتل هم حذیل ابن ابي سلط و.
یزید رضی الله تعالی عنه قاصد او سفیر و. قاصد او سفیر هیڅ وخت نه وژل کیږي مګر اهل طائف په دغه اندازه د اسلام څخه منکره او د مسلمانانو دشمنان و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قاصد یې شهید کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوه سو چې دغه خلق پر جنگ ټینګ دي او نه غواړي چې خبرې وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مسلمانان امر کړه چې ځانونه د هجوم او حمله دپاره آماده کړي. په دغه وخت کې چې مسلمانان خپل ځانونه آماده کوي هغه د یزید رضی الله تعالی عنه قاتل حذیل ابن ابي سلط د قلا څخه راووتی. غواړي چې د مسلمانانو د لشکر معلومات وکړي. پر آس سپور دی بېغمه دی د ده په فکر هر وخت چې وغواړي په ځغستا بیرته قلا ته ننوتلی سي. دلته بیا یعقوب ابن زمعه رضی الله تعالی عنه ولیدی. یعقوب د هغه وژل سوي یزید رضی الله تعالی عنه ورور دی. د شا د طرفه ورغلی او ځان یې قلا ته ورنږدې کړي او بیا یې پر دغه قاتل حذیل د شا د طرفه حمله وکړه. حذیل وارخطا سو د مخ و طرف ته یې وځغستل. مخ ته د مسلمانانو لشکر و هغو ونیوی. اوس نو د یزید رضی الله تعالی عنه قاتل د مسلمانانو سره بندي دی. دغه حذیل د هغه مشهور شاعر امیه ابن ابي سلط ورور دی کوم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه په باره کې فرمایي دی باید د خپل حکمت او پوهی په سبب مسلمان سوی وای. حذیل اوس بندي دی. یعقوب ابن زمعه رضی الله تعالی عنه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او ویل یا رسول الله دغه حذیل زما د ورور قاتل دی او دا هغه خائن دی چې قاصد یې ووژي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو غاړه یې ور ووهه. نو یې حذیل ابن ابي سلط ووژي ځکه د لوی خیانت کړی و. بیا نو د مسلمانانو د پهلوانانو څخه یوې ډلې ځانونه آماده کړه او پر قلا یې حمله وکړه. غواړي چې د یوې لارې ورننوځي مګر اهل طائف په غشو ویشتل او د قلا څخه یې لرې کړه. ډېر غش یې پر واورول. ډېر صحابه کرام یې زخمیان کړه چې مسلمانانو هغه خپله حمله نه کړه پوره او پر شاتګ ته مجبوره سوه. وروسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په یو څو کارو سره امر وکړي. اول د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه د طائف و مریانو ته دا اعلان وسو هر مریی چې د قلا څخه راووځي او موږ ته راسي هغه حر او آزاد دی. د دغه اعلان په سبب 23 نفرو مریانو په هره طریقه سره چې و خپل ځانونه د مسلمانانو و لشکر ته ورسول چې په دې جمله کې ابو بکره هم و. ابو بکره یو مریی و چې د قلا و دیواله ته وختي او د هغه ځای څخه د یوې غرغړې په واسطه د قلا د دیواله څخه لاندې مځکې ته راکښته سو او مسلمانانو ته یې ځان ورساوه. غرغړه هغه ګردۍ ارغړۍ ده چې د ساحانو څخه اوبه په راکښل کیږي. په هغه وختو کې هم دغسې ارغړۍ د اوبو او نورو درنو شیانو د پورته کولو دپاره استعمالېدې او دغه ارغړۍ ته په عربي کې بکره ویل کیږي. څرنګه چې دغه مریی د دغه ارغړۍ په کومک راکښته سو نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر دغه مریی د دغې ورځې څخه د ابو بکره نوم کښېښاوه. او بل د هغو کارو څخه دا و چې د طائف د قلاو پر شاوخوا تیره او کنجداره اوسپنې وپاشل سوې. د طائف د قلاو پر شاوخوا یې ډېرې تیرې اوسپنې ورته وپاشلې. دا د دې دپاره چې اهل طائف پر بله خوا ونه تښتي ځکه هغه تیرې اوسپنې د دوی او د دوی د اوښانو او آسانو په پښو ننوتلې. اصلا دغه تیرې اوسپنې د هغه وخت مینونه وه. د اوس مینونه هم د دغسې مقصد دپاره استعمالیږي. نو د طائف پر شاوخوا دغه مینونه ورته وپاشل سوه. فقط هغه طرف یې خالي پرېښاوه چې پر هغه طرف د مسلمانانو لشکر پروت. هغه هم د دې دپاره چې مسلمانان حمله پر وکولی سي چې په دې ډول سره اهل طائف په لشکر او مینو محاصره سوه. دوهم وار بیا مسلمانانو حمله پر وکړه. دوهمه حمله یې هم
د هغه غشو د ویشتلو په سبب ناکامه سوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنگ د یو سیاست پر قسم چې دشمن و تسلیمېدو ته مجبوره کړي امر وکړي چې باغونه یې ور قطع کړي او ور ویسوځي. طائف د انګورو ډېر باغونه درلوده، ویل دغه درخت یې ور قطع کړي. صحابه کرامو د باغو په قطع کولو شروع وکړه. دلته نو د طائف د مشرانو څخه یو نفر چې عبد یالیل نومېدی و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نفر راولېږي. ورونو دا هغه عبد یالیل دی که ستاسې په یاد وي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د غم تر کال وروسته طائف ته د دعوت دپاره ورغلی او د طائف د هغه اول نفر سره چې یې ولیده هغه دغه عبد یالیل و. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعوت یې وررد کړي او بیا یې مریان او هلکان وګمارل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ډبرو وولي. اوس دغه عبد یالیل د طائف د مشرانو څخه و او دا خو هم درته معلومه ده چې د طائف او ثقیف عمومي مشر او رئیس عروه ابن مسعود الثقفي و. مګر دغه عروه ابن مسعود په دغه وخت کې په طائف کې نه و، اردن ته تللی و او په جرش کې و. هلته یې د ځینو جنگي مشین آلاتو چې منجنیق او دبابات ورته ویل کېده جوړول زده کول چې دغه شیان د هغه وخت ثقیله اسلحه وه او اهل طائف پر مسلمانانو د حملې نیت او اراده درلوده. غوښته یې چې دغه ثقیله اسلحه ورته برابره کړي. نو دغه عروه ابن مسعود او د طائف یو بل مشر د ثقیله اسلحې د جوړولو د زده کړې دپاره شام ته تللی و. دلته دغه ټوله واقعې د هغو په غیاب کې پیښیږي او پیښې سوې. عروه ابن مسعود نسته او مالک ابن عوف هم په وادي لیه کې دی. نو د طائف مشرتوب و عبد یالیل ته ورپاته و. دغه عبد یالیل و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نفر ورولېږي، ویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم د درختو څه ګناه ده؟ که کامیابه سواست هغه ستاسې دي او که موږ کامیابه سوو د الله او صلې رحمې په خاطر یې راپرېږده. د باغو په قطعه کولو کې ستاسې څه فایده ده؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې هم باغونه ورپرېښول. دلته ځینې کارونه د عیینه ابن حسن څخه ښکاره سوه. هغه عیینه چې د غطفان رئیس و او په پخوا کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د احمق مطاع نوم پر ایښی و او په وروسته کې مسلمان سو. خو د ده اسلام هم د غنیمتو دپاره و او د مکې مکرمې فتح ته هم د غنیمت دپاره راغلی و. اوس طائف ته هم په دغه مقصد راغلی دی. دغه عیینه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله اجازه راکه چې زه خبرې ورسره وکم او ما وجلی هم نسي ځکه زه د غطفان رئیس او سردار یم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم اجازه ورکړه چې هو ورڅه خبرې ورسره وکړه. عیینه ابن حسن و اهل طائف ته ورغلی. اول یې امان وغوښتی، امان ورکول سو او دی هلته دننه و قلا ته ورغلی. د طائف مشران ورته راټول سوه، ویل څه خبر دې راوړی دی؟ ده ورته ویل خبر دا دی چې زموږ لښکر ضعیفه دی، د جنگ طاقت نه لري. تاسې نه ولیده چې په حنین کې په اوله حمله مات سوه؟ ورته ټینګ سئ او صبر وکئ. په تاسې هیڅ نسي کولی، تاسې په قلاو کې یاست. مسلمانان ستاسې سره د جنگ کولو طاقت نه لري. پام کوئ چې تسلیم نسي. سبحان الله، دا اوس د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قاصد دی او خبرې ټوله د مسلمانانو پر ضد کوي. د اهل طائف هم اطمینان حاصل سو او نیت یې وکړي چې نه به تسلیمیږو. که څه هم د مخه بیرېده او په شک کې وه چې تسلیم سو که یا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.